وخت کې فقط همدومره ضرورت لرو چې اواخر ترمینیزونونه زده کړو بس خلاص. ښه دوستانو موږ نن شپې بیا هم د نورو درسونو په ادامه هغه څو فعله لرو چې زه د دې فعل نه شروع کوم او اخره کې تاسو ته اصلي فعل نه ده خو هغه فعل ده کنه چې د هغې په طریقې سره تاسو کولی شئ چې بیا دغه فعلونه هم چی کړئ ګردانې کړئ چې غوژتې په معنا د چی شي ده په معنا د رد کول خوژتې فویتې fouetter او jeter چې زه تاسو ته اوس یې هغه لیکم ترجمه یې تاسو ته لیکم چې jeter په معنا د چی شي ده نه rejeter په معنا د رد کول په معنا د رد کول projeter په معنا د پلان کول پلان کول یا هم نندارې ته وړاندې کول نندارې ته دا خو نه ځایږي دلته نندارې ته نندارې ته وړاندې کول کول یې چېرته ولیکو نندارې ته وړاندې کول فویتې په معنا د پاڼې اړول پاڼې اړول د پاڼې اړول او ژوتې په معنا د غورځول یا هم اچول غورځول یا هم اچول. دوستانو دغه د مونږ فعلونه او مونږ همیشه په اوله په اوس مهاله زمانه کې مونږ ویل چې په اول ګروپ فعلونه کې مونږ چی کوو مونږ کله چې د ګروپ ګورو چې څه رقم ته مونږ پوهیږو چې دغه اول ګروپ د په اوس مهال زمانه کې کله چې دغه ګروپ هغه فعل په چی ختم شوی وي په او اغ باندې ختم شوی وي نو مونږ پوهیږو چې دا چی ده د اول ګروپ فعل ده او مونږ ویلي وو چې کله غواړو چې مونږ هغه ورته پیدا کړو څه وایي ریشه ورته پیدا کړو نو د ریشې پیدا کولو په خاطر مونږ چی کولو مونږ دغه او اغ چې حذف کولو کنه دلته چې هر څه پاتې کېدل هغه چی وو هغه ریشه وه کنه نو دلته کله چې مونږ او اغ پاکو نو دومره دغه پاتې کېږي دا چی ده دا ریشه ده او مونږ دغه ریشه به دلته چې مونږ کوم ضمیرونه لرل هغې ته مې چی کول لیکل چې اوس د بیا هم لیکم اول د مونږ ضمیرونه ژو په معنا د زه تو په معنا ته ایل هغه هلک یا هغه سړی ال هغه ښځه یا هغه جلی آن په معنا د موږ نو همچنان موږ معنا ورکوي وو تاسو یا تاسې ایل او ال چې په معنا د جمع ده یعنی هغوی یا هغوی مونږ اوس چې لرو دغه ده ریشه کنه دغه په تور قلم چې لیکلې ده دا ریشه ده اوس زه چې کومه دا ریشه ټولو ضمیرونو مخته کې لیکم اوس به تاسو وایئ کنه چې دغه درسونه خو دغه خو مونږ ویلي وو دا خو اسانه خبره او د خو مونږ وخت زده کړې وه چې په اول ګروپ کې تنها او اغ چې حذف کو هر څه چې پاتې دي هغه چې ده هغه د هغې فعل ریشه ده هغې نه مخکې چې زه دې ته ترمینیزونونه ولیکم زه دلته تاسو ته بیا یو لست د ترمینیزونو لیکم چې ګورو مونږ چې او اغ ده نو په اول ګروپ کې د اول ګروپ ترمینیزون ژو ته او ده تو ته او اس ده ایل ال آن ته او ده بیا همچنان آن ته او ان اس ده وو ته او زیت او ایل ال جمع ته او ان تی ده دغه شول د مونږ د هغه د ترمینیزونونو لست اوس زه غواړم چې دې ته ترمینیزونونه اضافه کړم مخکې هغې نه چې دوی ته ترمینیزونونه اضافه کړم د دغې ګروپ د دې لست که نه دغه څو فعلونه چې په دغه ژوتې فویتې پروژوتې غوژوتې چې راغلي دي د دوی استثنایي حالت په اول ګروپ په اوس مهال زمانه کې چی ده دغه ده چې ژو ته یوه دنه اضافه تی لري تو ته همچنان یوه اضافه تی لري ایل ال آن مفرد ته همچنان تی لري بیا نوم هغه
هغه طریقه ده یا هغه فرمول ده چې مخکې نورو فعلونو ته ویلی ووم. بیا ایلو ال جمع ته بیا هم چې ده دلته یوه نه اضافه تی لري. بیا پس له هغې نه چې کېږي بیا و خپل هغه ده که نه ترمینیزان ده او اس د تو ترمینیزان ده چې دا ورته لیکم د ایلو ال آن او ترمینیزان ده. دا خو همغه همیشه عادي خبره ده. و همچنان او زید ده چې ترمینیزانونه یې ورته لیکم. نو دا فعل چې کېږي ګردان شولو او دا چې کوم استثنایی حالت په دغه باندې موږ تاسو پوه شولو چې تنها په جو تو ایل ال مفرد او جمع کې چې لري او خدایا ایل ال مفرد او جمع کې یو دانه اضافه تی لري. خب اوس زه تاسو ته وایم غوژتې رد کول، خوژتې پلان کول یا نندارې ته وړاندې کول، فویتې پاڼې اړول، ژوتې غورځول یا هم اچول. ګورې دوستانو ځکه په دغه فعلونو باندې زه دومره تاکید کوم ځکه ګوره چې دغه ریښه چې ده که نه تاسو چې کله دغه ریښه زده وي که نه په اوس مهال زمانه کې نو ته چې څه رقم ته لیکل کېږي د دغه فعل تاسو بیا په امپخفې کې هیڅ مشکل نه لرئ. دا فعل نوره فعلونه همیشه د نو ریښه چې ده دلته هغه ریښه هغه په ټوله امپخفې کې هغه ریښه تاسو په کار کېږي. دې په خاطر اوس مهال زمانې فعلونه ډېر مهم دي او دې په خاطر زه تاسو ته وایم چې ریښې د هر ضمیر ولا زده کړئ او د ایلو ال جمع دغه ریښه چې ده که نه دغه یوه دانه اضافه تی چې لري او دغه که نه مکمله ده بدون د ترمینیزان نه ده چې کېږي نو ټوله دغه که نه ریښه کېږي. دا تاسو ټوله په سبجانتیف کې په کار کېږي. نو دې په خاطر دغه ډېره مهم ده او دې په خاطر موږ تر اوسه پورې په اوس مهال زمانه کې یو. کنې زه زر کولی شم تاسو ته امپخفې و پاس کمپوزیت ده تشریح کړم بس خلاص نه خو زه ځکه دغه فعلونه جدا جدا لیست تاسو ته لیکم چې تاسو هماغسې زده کړئ چې تاسو بیا وکولی شئ نوره زمانونه او نوره وړاندې هغه چې دي که نه ګرامرونه تاسو ښه په اسانۍ سره بیا زده کړلی شئ او حفظ یې کوئ یا مثلا فرمول یې زده کړئ چې هر څه وي. غوژتې رد کول، پښوژتې پلان کول، نندارې ته وړاندې کول، فویتې پاڼې اړول، ژوتې غورځول اچول، ژو ژت، تو ژت، il, elle, on jette, nous jetons, vous jetez, il, elle jette. Je jette, tu jettes, il, elle, on jette, nous jetons, vous jetez, il, elle jette. Je jette, tu jettes, il, elle, on jette, nous jetons, vous jetez, il, elle jette. تاسو پوهیږئ که نه چې همیشه په اوله ګروپ کې په اوس مهاله زمانه کې چې په او اغ باندې ختم شي پوهیږئ چې د اوله ګروپ ته په اوس مهاله زمانه کې او دې ته چې ریښه پیدا کړو دغه او اغ ورنه پاکوو دغه باقي چې پاتې کېږي دا چیرې دا ریښه ده خو ځنه داسې استثنایي حالتونه لري. اوس تاسو د ټولو ته تاسو ته یو مثال لیکم چې تاسو ښه په پوه شئ چې مثلا څه رقم ته ده په جمله کې څه رقم ته مونږ استعمالوو او یا هم په دغه چې زه په جملو کې استعمالوم تاسو متوجه کېږئ چې دغه ژوتې غونته ټول هغه شوي دي څه ورته وایي ګردان شوي دي. اول مثال دا وایي چې ژ څه رقم ته ورته ګردان شوی ده داسې ژ او د ت او ترمینیزان چې ده او ژ ژت لو لو چې ما کله ولیکلو دغه لو کله چې زه دا لو لیکم تاسو پوهیږئ چې دې نه پس چې هر اسم راسي هغه په فرانسوي ژبه کې همیشه یو مؤنث اسم ده خو مفرد او جمع دې ته اړه لري چې دلته په مفرد شکل راغلی ده یا کوم په جمع ډول راغلی ده شکل کې راغلی ده. نو کله چې موږ لو لرو پوهیږو چې دغه اسم دلته چې ده مفرد حالت کې راغلی ده خو چې دغه اسم مذکر ده په فرانسوي ژبه کې دغه خبره یې همیشګي ده یعنی دغه لو دغه د اسم چې ده د دې اسم هویت ده چې څه وایي چې je jette le papier je jette le papier à la
لا چې کله تاسو وینئ تاسو پوهیږئ چې د نه پس هغه اسم چې راځي هغه په فرانسوي ژبه کې همیشه یو مؤنث اسم ده خو مفرد او جمع کولی شي چې تغییر وکړي ځینې وخت جمع راشي ځینې وخت مفرد راشي خو دلته په کوم حالت کې راغلی ده په مفرد حالت کې راغلی ځکه چې مونږ لا لرو او دې سره مونږ زده کوو چې دا اسم هم مؤنث ده او هم دلته په کوم شکل کې راغلی ده په مفرد شکل کې راغلی ده لا پوبل لا پوبل زه اوس تاسو ته ترجمه لیکم مخکې هغې نه چې تاسو ته ترجمه ولیکم تاسو ته اول دغه خپل فعل چیک کوم په درې رنګ کې تاسو ته ښیم که مونږ مخکیني فرمول مخته لاړ شو دغه چې ده دومره د مونږ د دغه فعل ریشه ده که نه ځکه چې او هغه م ورنه حذف کړي دي او دومره چې پاته ده دغه ریشه ده خو دلته مونږ یو دانه استثنایي شنه تی لرو که نه چې زه دلته بیا شنه خطه د دې لاندې باسم او هغې نه بعد په سره قلم چې لرو ترمینیزان لرو چې زه دلته د دې ته د سره قلم ترمینیزان باسم خو چې کله ما تاسو ته وویلی چې مثال امپخفې کې غواړئ تاسو دغه استعمال کړئ دغه تاسو څه رقم ته استعمالوئ په امپخفې کې که نه دغه د نو قاعده چې تاسو کله اخلئ تنها ته ترمینیزان ورنه پاکوئ همداسې که ما تاسو ته ویلي چې په سبجانتیف کې د ایل و ال جمع هغه ریشه اخیستل کیږي نو دلته ریشه چې ده دلته ریشه د توره نه ده دلته ریشه دغه د شنې دغه د شنه که نه دغه د بله تی سره دوره ده که نه ریشه تنها ترمینیزان ورنه پاکیږي خو تنها ترمینیزان ورنه پاکوئ نور استثنایي حالتونه په نورو زمانو کې چې کله په کار کیږي ورسره وړئ تنها ترمینیزانونه ورنه پاکوئ بس خلاص ښه چې زه اوس تاسو ته ترجمه کوم وایي چې زه ژوتې په معنا د چی ده په معنا د یعنی غورځول چې دلته ځکه چې ودرېږئ زه ولیکم غورځوم کله چې مونږ هغه په فرانسوي ژبه کې که نه دغه فعل د ژو ضمیر ته یې ګردانوو که نه نو په پښتو یا په دري کې هم چې کله ترجمه کوو باید ګردان شکل کې ولیکو داسې ونه ووایو چې ژوتې ځکه چې غورځول معنا ورکوي نو زه ولیکم چې زه غورځول نه خو باید دلته یو مثلا میم ورکم چې مثلا ژو ته چی شي ګردان شي ترجمه کې زه غورځوم لو چې ده لو ښیي چې دغه اسم یو مذکر او مفرد دلته په مفرد شکل په مفرد ډول کې راغلی ده خو همیشه یو مذکر اسم ده نو دلته تاسو کولی شئ چې دغه همدغه اوس همدا ملت زده کړئ چې پاپیې یو مذکر نوم ده په فرانسوي ژبه کې خو مفرد و جمع فرق لري مثلا ځینې وخت جمع راځي ځینې وخت مفرد راځي همیشه ډیره مهمه ده چې تنها ګرامر په یوه جمله کې ما ګوره دلته ګرامر تشریح کیږي دلته مثلا دغه تشریح کیږي چې د اختیکل ولې راغلی ده د اختیکل د دې اسم هویت ده نو ته همدلته همدا اوس دغه اسم باید زده کړې چې دا چې ده یو مذکر اسم ده بل وخت چې ته خپله لیکې ته پوه شي چې زه باید دلته لو استفاده کوم کله استفاده کوم چې تا حفظ کړی وي چې دا مذکر اسم ده او دلته هم پوهېږي چې مفرد لیکل کېږي نو مخ مستقیم چې لیکې لو لیکې د لا په ځای ځکه چې ته پوهېږي چې دغه اسم مذکر ده نه مفرد نه مؤنث خب وایي چې زه غورځوم پاپیې څه معنا ورکوي پاپیې کاغذ یا هم پاڼې وایي چې زه غورځوم له پاپیې او لا په معنا د چی ده په معنا د دې ده چې دغه فعل چې ده دا یو مؤنث فعل ده په فرانسوي ژبه کې او دلته په کوم هغه کې راغلی ده په مفرد شکل کې راغلی ده ځکه چې مونږ لا لرو نو تاسو پوهیږئ چې په بل مونږ باید همدغه اوس حفظ کړو چې چی ده په بل یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې او مفرد او جمع بیا دې سره تړون لري چې په جمع حالت کې راشي یا په مفرد حالت کې خو ځکه چې دلته مونږ لا استعمال کړي نو 100% دلته چی حالت کې راغلی ده په مفرد حالت کې راغلی ده چې وایي زه غورځوم کاغذ په کثافاتو کې چې وایي زه غورځوم je jette le papier à la poubelle زه غورځوم کاغذ په کثافاتو کې ښه اوس بل فعل ته چې زه تاسو ته بل مثال ولیکم بل مثال د بل فعل چې ده وایي چې ایل ګورئ چې اس لري که نه خو هغه مفرد ایل رقم ته یې زه وایم ایل
غو دغه چې دا کومه پېښون په نظر کې ونیسو نو فعل د دې چې د دې لکه دا جوتې چې ورته هغه کړو څه ورته وایي که دا جوتې ورته ګردان کړو څه رقم ته لیکو دا رقم ته لیکو که نه غو ژ او د ت او ان ت ځکه چې ایل جام ده نو او ان ت تخمینیزان ورته استعمالوو وایي چې ایل غوژت لا لا بیا چې دا لا ښایي چې دې نه بعد دغه اسم چې راځي ته چې ده مؤنث او مفرد ده ځکه چې مونږ لا ورته استعمال کړي ده او همدلته یې ځای ده چې مونږ باید چې کړو حفظ کړو چې اسم په فرانسوي ژبه کې یو مؤنث اسم ده او دلته په مفرد حالت کې لیکل شوی ده وایي چې il rejette la proposition la proposition زه ترجمه تاسو ته هغې نه مخکې چې ترجمه ولیکم زه یو ځلې دغه فعل چک کوم که نه که موږ مخکینۍ قاعده ورته استعمال کړو نو دې ځایه پورې دا چې د دغه د ریشه ده که نه خو ما تاسو ته ویلي دي چې همیشه چې استعمالوئ تنها تخمینیزان ورنه پاکوئ نو یعنی چې دغه استثنایي حالتونه هم چې کېږي ریشه کېږي خو زه دلته تاسو ته تنها داسې بدلوم چې مثلا رنګونه درته لیکم چې تاسو ته حفظ شي نو همیشه بدون تخمینیزان نه باقي ټوله ریشه ده په هر فعل کې چې هر کوم استثنایي حالت ورسره وي او دلته مونږ په شنه رنګ کې یو دانه اضافه یا استثنایي ت لرو او او ان ت په سره رنګ کې یو دانه تخمینیزان لرو نو ځکه زه د دې لاندې توره کرښه باسم د دې لاندې شنه کرښه او د دې لاندې سره کرښه باسم چې دغه سره کرښه ښایي چې او ان ت تخمینیزان ده او دا شنه کرښه ښایي چې دغه ت یو دانه استثنایي ت ده او دغه تور کرښه چې دا ښایي چې که مونږ هغه فرمول ورته استعمال کړو همیشګي فرمول چې وایو او اخ چې پاکو که نه او اخ چې ورنه پاکو نو دغه فعل چې کېږي باقي چې پاتې شي هغه ریشه ده یا ریښه ده خیل په معنا د هغوی رد کوي rejeter په معنا د رد کول ده چې دلته چې کېږي رد کوي ځکه چې مونږ یې هغوی ته استعمالوو هغوی رد کوي پروپوزیشن چی شي ته وایي وړاندیز وایي چې هغوی رد کوي وړاندیز یعنی یو چاته چې یو چې وړاندیز کېږي هغه مثلا وایي چې هغوی il rejette la proposition هغوی رد کوي وړاندیز ښه اوس بل هغه فعل ته چې که بل مثال ولیکمه فویتې ښه چې پام مې شولو که نه بیا لایف بندېدلو دا ښه شوه چې فکر مې شولو که نه بیا لایف بندېدلو اوس بل مثال تاسو ته لیکم پروژیتې ته که نه پروژیتې ته که بل مثال ولیکم دلته اگزامپل لیکم دلته اوس پروژیتې ته د نو سره یې استعمالوم چې تاسو یې ښه یعنی پوه شئ چې مثلا دغه هیڅ فرق نه پکې راځي نو وو ته همداسې به هغه کېږي فعل ګردانیږي او دغه نورو ته چې ایلو ایل جمع دي که ایلو ایل مفرد دي که جو تو ده بیا یو دانه استثنایي ته ورته راځي ښه وایي چې نو موږ نو په معنا د چی ده په معنا د موږ نو پروژتان تاسو ګورئ که نه چې که دومره پخو که نه که دومره موږ په نظر کې ونیسو یعنی یو څه ورته وایي یو پېښون که په نظر کې ونیسو نو ته موږ څه رقم ته ګردان کړی ده ژ او ت او ان اسم چې ده د هغې هغه څه ورته وایي تخمینیزانې ده وایي چې نو پروژتان ا چې ده په معنا د دې ده چې ښایي دغه دې نه بعد دغه اسم چې راځي دا یو مذکر اسم ده په فرانسوي ژبه کې او که مذکر نه وای مؤنث وای دلته بیا یو دانه او نو دغه همدا اوس د ټولو کلمې وخت چې تاسو دانه یې همدلته زده کوئ چې مذکر ده مؤنث ده که څه رقم ته ده وایي چې نو پروژتان ان فیلم ce soir ce soir ښه زه بیا هم هغې نه مخکې چې معنا ولیکم زه تاسو ته په دغه مونږ په
همیشه قاعده یا همیشه فرمول کې ویلی وو چې کله فعل په اول ګروپ کې په او ایغ باندې ختم شي او ایغ ورنه پاکو باقي هر څه چې پاتې کیږي هغه فعل ته لیکو یعنی ریشه او په اخر کې ترمینیزان ور سره لیکو. نو که په هغه فرمول باندې مخکې لاړ شو دغه فرمول دلته چې ده توره کرښه بیا ښیي چې دغه همدا خبره همدا فرمول د پکې ته نو او ایغ ورنه پاک شوی ده نور باقي چې هر څه پاتې ده ریشه ده نو همداسې پاتې شوی او د او ان اسم چې ده ترمینیزان ده چې دلته تاسو ګورئ په شنه رنګ کې تی نشته استثنایی تی نشته. وایي چې nous projetons un film soir. څه وایي؟ نو په معنا د چی ده؟ په معنا د موږ کنه موږ وایي چې موږ نندارې ته وړاندې کوو. پروژتان څه معنا ورکوي؟ نندارې معنا ورکوي کنه. یعنې تاسو هلته ګورئ چې وایي موږ نندارې ته وړاندې کوو او یو دغه ا په معنا د چی ده؟ په معنا د یو چې همچنان هغه هم ښیي کنه دغه اسم مذکر حالت هم ښیي ځکه چې دغه یو په کوم حالت کې راغلی ده؟ بدون د او نه راغلی ده. نو زه یې لیکم دلته چې مذکر. خب یو فلم چې فلم ده او ce soir وایو چې نن شپه. nous projetons un film ce soir وایي چې موږ نن شپه یو فلم نندارې ته وړاندې کوو. او آخري فعل ته چې یو مثال ولیکم هغه چې ده فویته ده. فویته ته بیا په کوم ضمیر ورته استعمالوم؟ د ال ضمیر ورته استعمالوم چې وایي ال. خب ال فویت. تاسو ګورئ کنه چې دلته دوه دانې ال دي کنه. دغه دوه دانې ال چې دي دغه نه ویل کیږي. دغه دوه دانې ال چې دي دغه دوه دانې ال نه ویل کیږي. اوس زه تاسو ته بیا همچنان هغې نه مخکې ودرېږئ چې جمله مکمله کړم بیا هم څه وایي چې بیا څه معنا ورکوي؟ یو مذکر. یعنې دې نه بعد هر اسم چې راځي هغه اسم چې ده هغه اسم یو مذکر اسم ده چې څه وایي؟ لیفر کنه. ګورئ دوستانو لیفر دلته تاسو ښه وینئ ګورئ چې په یعنې مذکر اسم ده په فرانسوي ژبه کې. ځنه دوستانو ویل چې کله چې په آخره کې دغسې او راشي دغه اسم همیشه چې وي مؤنث وي چې تاسو وینئ چې دا مؤنث نه ده با وجود دې چې لیف په آخره کې او راغلی ده. نو دا خبره د یاد نه وباسئ همداسې باید حفظ کړئ. فلم چې ده پروپوزیسیون چې ده لیف چې ده پاپیې چې ده پوبل چې ده دا ټول باید همداسې حفظ کړئ. کله چې غواړئ چې مانا یې زده کړئ املا یې زده کړئ هماغه وخت کې دم ځان سره تکراروئ مؤنث مذکر یې تکراروئ. یعنې بدون د مؤنث مذکر نه یې مه زده کوئ. یو وارې مستقیم مؤنث مذکر هر شی په ګډه سره زده کوئ. ښه ال وایي چې هغه فویتې خپله فعل څه معنا ورکوله؟ په معنا د پاڼې اړول و. نو وایي چې دلته چې موږ یې هغې ته استعمالوو څه رقم ته وایي چې پاڼې اړوو. پاڼې اړوي ځکه چې هغه ده کنه. وایي چې هغه پاڼې اړوي. چې ده یو کتاب. دی خو معنا نه ورکوي کنه د کتاب کنه. خو دلته چې مونږ وغواړو چې دغه پښتو کې ترجمه صحیح شي ځکه ما دلته دی ورسره ولیکله. وایي چې هغه د یو کتاب پاڼې اړوي. il feuillette un livre چې وایي هغه د یو کتاب پاڼې اړوي. خو زه تاسو ټول بیا د سر نه ووایم. rejeter رد کول. projeter پلان کول نندارې ته وړاندې کول. feuilleter پاڼې اړول. jeter غورځول اچول. je jette tu jettes il elle on jette nous jetons vous jetez il elle jette. je jette le papier à la poubelle.
Je jette le papier à la poubelle. زه کاغذ په کثافاتو کې غورځوم. Je jette le papier à la poubelle. زه کاغذ په کثافاتو کې غورځوم. Il rejette ONT نه ویل کېږي. Il rejette la proposition. Il rejette la proposition. Il rejette la proposition. هغوی وړاندیز رد کوي. Nous projetons un film ce soir. Nous projetons un film ce soir. موږ نن شپه یو فلم نندارې ته وړاندې کوو. Nous projetons un film ce soir. موږ یو فلم نن شپه نندارې ته وړاندې کوو. Il feuille un livre. Il feuille un livre. Il feuille un livre. هغه د یو کتاب پاڼې اړوي. هغه د